ملګرو تازه خبر د سره شریکوم چې د پښتو مشهوره سندرغاړي نازي اقبال چې اوس ژوند په لندن کې کوي خپل خاوند جاوید پیزا یو ځل بیا طلاق ورکو او د کوره یې ویستله. دې خبر کې څومره حقیقت دی که غواړئ چې د ټولې معاملې نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړئ زموږ چینل یار کلیک دی ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ګنټۍ نښه خامخا ووهئ. ملګرو موده وړاندې جاوید پیزا خپلې ښځې نازي اقبال ته طلاق ورکړی و چې د هغې نه په ځوانه بېرته یوځای شوي وو او بیا یې ویل چې دا طلاق نه دی شوی او موږ د مولا نه پوښتنه وکړه. خو نن په سوشل میډیا یو تازه خبر ډیر زیات ښکته پورته کیږي او بیا ویل کیږي چې جاوید پیزا د خپلې ښځې نازي اقبال سره جنګ کړی او طلاق یې ورته ورکړی دی او دا هم ویل کیږي چې نازي اقبال یې ډیره په بد حال د کوره ویستلې ده. ملګرو دغه خبر نن په ډیرو فیسبوک پیجونو نشر شوی او داسې تصویرانو سره هم نشر شوي وو چې جاوید پیزا او نازي اقبال نه په پټه چا ویستلي وو او دغه ورسره لیکل شوي وو چې دواړو کې بیا لانجه راغلې ده او نازي اقبال یې یو ځل بیا طلاق کړه. نو ملګرو موږ د دغه خبر د تصدیق کولو پوره کوشش وکړو خو لا تر اوسه موږ ته هیڅ داسې معلومات نه دي میلاو شوي چې د خبر کې څومره حقیقت دی، آیا دا خبر رښتیا دی او که دروغ دی. ملګرو موږ کوشش کوو چې د نازي اقبال د نږدې ملګرو نه دغه خبر پوره معلومات وکړو چې د خبر کې څومره حقیقت دی. نو دغه خبر به بیا تاسو سره ضرور شریکو او که څه ویډیو مو ترلاسه کړه نو هغه به هم تاسو سره ضرور شریکو چې تاسو هم وګورئ چې څه حقیقت دی او څه دروغ دی. ځکه نن سبا داسې بې بنیاده خبرونه ډېر خپرېږي چې هیڅ حقیقت یې نه وي خو د خپل پیج مخکې کېدو لپاره داسې خبرونه جوړ کړي او په ناخبره خلکو پسې بې بنیاده افواګانې یې خپرې کړي. ملګرو زموږ سره اوسئ چې خبر موږ ته میلاو شي تاسو سره به یې ضرور شریکوو. هغې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په پاک الله سپارم. د لوی الله په امان.